سلامونه ملګرو، څه حالات دي؟ ښه یې؟ خوشحاله یې؟ فضل الرحمن ملنګ مې په خوا تېرېدو، نو ما ورته وویل راشه ملګرو ته یو څو ښکلې ټپې وکړه په خپل خوږ او دروند غږ کې. نو تاسو هم ټپې واورئ. فضل الرحمن ښکلې ټپې ملګرو ته وکړه. مینا دروغو او زړونو کار دی، خو زمونږ زړونه او غریبې وجلې دینا. د جانان کورو یا پنور خاته دی، خو که په قبله وې او ما به منځ ورته کوونه. خدایا د مور یې ورته پام کی چې په لنډۍ زنیو ای خانونه. خدایا دا څنګه او زمانه شوه، یو ورته خاندي او بل سپیلي ورکوینه. ای زما په غم مه خوشحالېږه، سبا به ستا په کور بېلتون نارې وهینه. د کره چې په باغ کې ناسته یم سرتوره، او ماله برخه جوړه کړه د رنګه توره. د کره چې په باغ کې ناسته یم سرتوره، یاره ماله برخه جوړه کړه د رنګه توره. دا سوی به یما او سوی به ګرځما، خو سوی به والما او سوی زړونه به داغما. زه چې د مور قبر لاړ شم، سر په خازه کما اوښکې زیاتې تویومه. ډېر سجاد ګلرنګ د سجاد ګلرنګ دړه د پاره، زه د دمغاره او پټي کټ راغلی یمه. ډېر ښه ډېر ښه ملنګه، ډېر ښه. د ملنګ ډېر خوږ غږ دی. ستاسو د ملګرو هم ډېره زیاته مینه، ډېره زیاته مننه. ښاد اوسئ، اباد اوسئ، خوشحاله اوسئ.